لکه تورات کې درې صفت د دې امت یو صفت داسې هم ذکر شوی دی چې د دې امت د انسانانو حافظې او دماغونه دا به د نورو امتو د انسانانو په پرتله باندې ډېر زیات دي. ځکه د دې امت ذمواري دا ده چې د دې نارینه دی، د دې زنانه ده، د دې کشر دی، د دې مشر دی، دا به د خپل آسماني کتاب حافظان جوړیږي. لکه دې امت کې زنانې ډېرې د قرآن حافظانې دي او په ټولو امت کې اولنۍ د قرآن حافظ حضرت عایشه مبارکه راله، او دې امت کې نارینه ډېر د قرآن حافظان دي، او دې امت کې د کم عمر انسانان ډېر د قرآن حافظان دي، او دې امت کې د ډېرو فخو عمرو انسانانو د قرآن حفظ پای ته ورساوی. نو الله تعالی د نورو قومونو د نورو امتونو په مقابل کې دې امت الله تعالی حافظي او دماغونه ډېر عظیم مضبوطه ورکړو. ځکه د دې امت پر ذمه باندې الله تعالی یو کار لګولی دی چې دا به خپل آسماني کتاب او د خپل آسماني کتاب پیغام دا به د مځکې کنجانو ته رسوي، دا به ټولو قومونو ته رسوي، او دا به د زمانې در آخرني حدودو پورې رسوي. او د دې معنا دا هم کېدی سي چې دا امت به یو علمي امت چې د دې امتو سره به علم ډېر زیات دي. په مخکینی امتو کې چې به علم راتلی هغه به د یو چند کسانو سره راتلی، یا به د هغه امت فادریانو، یا به د هغه امت راهبانو، یا به د هغه امت د نبی حواریینو، هغه به عالمانو د عامو خلکو سره به علم نه و. لیکن دې امت الله تعالی یو خصوصیت او خاصیت ورکړي چې د دې هر فرد که نارینه دی که زنانه ده پر دې باندې الله تعالی علم فرض ګرځولی دی. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمت. که نارینه دی که زنانه ده چې دا خپله زندگی کې تیروي او خپل حلال و حرام په پیژني او 24 ساعته زندگی پر دې باندې د دین په شکل کې تیریږي، دومره علم پر نارینه او زنانو دواړو باندې فرض دی. ځکه الله تعالی دې امت ته یو حافظه مضبوطه ورکړه او دا یو علمي امت جوړ کړي او د دې امت پر ذمه باندې یو پیغام ورکړي چې هغه پیغام به در نورو انسانانو پورې